الله ما وبخي او داسې پادشاهي راکړي چې وروسته د ما نه دی هیڅ چاته هم نه وي ورکړې. همدغه دعا سلیمان علیه السلام وکړه او الله سبحانه وتعالی قبوله کړله. داسې پادشاهي یې ورکړله چې نه تنها انسانان بلکې پیریان او حیوانات یې هم تابع شول، د ده په امر باندې به ګرځېدل. داسې پادشاهي یې ورکړې وه چې حتی باد به د ده په فرمایش باندې و چې څه وخت بې زړه و په همغه وخت به باد هم راتللو. پوهېږئ ولې سلیمان علیه السلام داسې یوه دعا وغوښتله چې ناممکنه وه؟ ځکه سلیمان علیه السلام پوهېدلو چې د کوم ذات نه غوښتنه کړي، د هغو ذات نه چې د پادشاهانو پادشاه دی، د هغو ذات نه چې خزانه یې هیڅ کله هم خلاصی نه لري، او دی پوهېدلو چې د هغو ذات نه دعا غواړي چې ناممکنه ممکن کولی شي. ته دې هم په دعا وکړې لکه سلیمان علیه السلام اوسه، یعنې په کمو هیڅ کله هم راضي نه شي. د الله په دربار کې خو کمې نه دي، ښې ډېرې ځینې وغواړه، هر څه شي ځینې غواړې ډېرې غواړه. السلام علیکم.